السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ډېر غټ ډیولپمنټ شو دی. یو طرف ته خو یو ډېر اهم شخصیت چې کوم دی هغې د آرمي چیف صاحب سره ملاقات کړی دی. د آرمي چیف صاحب نه بعد بیا هغوی د محسن نقوي صاحب سره ملاقات کړی او د محسن نقوي صاحب نه بعد هغوی بیا ډیاله جیل ته رسېدلی دي او د عمران خان صاحب سره ملاقات کیږي. خو په دې منځ کې یعنې په دې دوران کې چې په ملک کې کومه اوازونه روان دي نو یقینا دا اوازونه چې کوم ډېر زیات اهم دي او دا اهم په دې وجه باندې دي چې سیستم کومه دی هغې اوس دا خبره په خپل ذهن کې کېښودله چې دوی اوس د عمران خان صاحب خلاف چې دوی څومره کارونه کول هغه اوس د دوی سره محدود کیږي. یعنې اوس عمران خان صاحب راغورځول چې کومه دي هغه د دوی دپاره ډېر زیات مشکل شوی دي او د سیستم چې کومه سپورټرانو او د عمران خان صاحب چې کومه مخالفین وو هغوی هم شکست چې کومه دی تسلیم کړی دی. خو د دې هر څه باوجود بل طرف ته ملک ریاض صاحب چې کومه دی هغې چې پرون کومه سټیټمنټ ورکړی دی هغې سټیټمنټ چې دی اسمان راغورځولی دی او د عمران خان صاحب پته چې کومه ده هغې ثابت کړله. اوس راځو تاسو ته دا وایو چې د ملک حالات ډېر زیات خراب شو دي او بالخصوصا د دې حکومت دا خو ډېر زیات خراب دي او ورځ په ورځ باندې دا خرابېږي او د دې پیشنګویي عمران خان صاحب مخکې هم کړې وه. هغوی ویلي چې په جون او جولای کې به د ملک حالات چې کومه دی دا به مزید خراب شي او تر اوس دا حالات تر دې پورې خراب شو دي چې د ملک کومه ساورنټي چې کومه ده د ملک کومه خودمختاري چې کومه ده د ملک کومه عزت چې کومه دی په هغې باندې هم په پاکستان کې دننه خلک سوالونه کوي. یعنې دا وایي چې د پاکستان هغه خودمختاري چېرته تلله د پاکستان هغه ساورنټي چېرته تلله. یو ریپورټ زه ستاسو مخې ته ږدم او دا ریپورټ ډېر زیات اهم دی او دا ریپورټ چې کومه دی دا حکم راغلی دی د IMF د طرف نه او د IMF د طرف نه دا حکم راغلی دی چې په پاکستان کې اوس دننه چې کومه DC صاحبانو به د شودو او د غوښې کومه ریټونه به هغوی ورکول چې نن به په پلانکۍ ضلع کې د شودو دا قیمت وي یعنې پوی چې کمې ته موږ وایو یا دود چې کمې ته وایو د هغې به دا قیمت وي. د دې سره سره چې کومه دی د غوښې به نن په دې ضلع کې دا قیمت وي او د دې ضلعې والا به دومره قیمت ورکوي. هغې ویلې چې دا اختیار دی د DC صاحب نه واخیستلی شي یعنې د ډیپټي کمشنر نه دې واخیستلی شي او دغه ځای کې چې موجوده کومه بزنسمینان دي یعنې کوم کسان چې قصابیان دي هغه دغه قیمت چې کومه دی هغه په خپله دغه قیمت معلوموي چې نن به په دې ضلع کې دا قیمت په کار وي. د دې سره سره چې کومه د شودو سره ریلیټډ کسان دي یعنې ډیری فارمز والا چې کومه دي هغه به هلته د شودو د پیو او د مستو قیمت چې کومه دی هغه به دوی په خپله باندې ښیي چې نن په دې ضلع کې دا قیمت دلته په کار دی. دا چې کومه دی د پاکستان په هغه ساورنټي باندې چې کومه دی د پاکستان په خودمختارۍ باندې دا ډېر زیات سوالونه چې کومه دی د دې د وجې نه چوتېږي. دا زه مخې ته دا پوره ریپورټ چې کومه دی دا زه ستاسو مخې ته ږدم چې آخر په دې ریپورټ کې دي څه او په دې کې دوی څه غواړي. د تفصیلاتو مطابق د بین الاقوامي مالیاتي فنډ یعنې د IMF د پاکستان کې چې د غوښې او د شودو کومه قیمتونه دي د کوي د هغه د اختیار د ډیپټي کمشنر صاحب نه واپس واخیستلی شي او IMF دا مطالبه د پاکستان نه کړله چې د شودو او د غوښې کومه قیمتونه چې کومه دي دا د ډي ریګولیټ کړی شي او په مارکیټ باندې دې پرېښودلی شي او د هغې نه بعد حکومت چې کومه دی د IMF په دې مطالبې باندې مشورې چې کومه دی دا شروع کړلي او د ذرایع وینا دا هم ده چې قیمتونو ډي ریګولیټ کولو متعلق چې کومه ده سمري ICC ته منظور کولو دپاره لیږلی شوی ده او بل طرف ته وزارت نیشنل فوډ سیکورټي اینډ ریسرچ چې کومه دی هغوی قیمتونو ډي کیمپینګ دپاره مشاورت هم طلب کړی دی او کنزیومر اسوسییشن او سټیک هولډرز سره مشاورت به ډېر زر چې کومه دی د عمل به شروع کړی شي. د دې نه علاوه ډیری کیټل او فارمز چې کومه اسوسییشن دی هغوی د دې قیمتونو د ډي ریګولیټ کولو کوششونو خیر مقدم کړی دی. یعنې IMF چې دا کومه حکم ورکړی دی هغوی د دې خیر مقدم کړی دی او هغوی ویلي چې دا ډېر ښه کار کړی دی او IMF دا مطالبه دی د شودو قیمتونو په مارکیټ مطابق تعیین کولو اصولي اتفاق هم کړی دی. یعنې اوس IMF خو به ډایرکټلی دغه ځای نه تا ته دا نه وایي چې دا قیمتونه په کار دي خو هغې دا ویل چې د دغه ځګي چې کوم کاروباریان خلک دي هغه به دغلته د شودو او د غوښې قیمتونه چې کومه دي هغه به دیو په خپله باندې دلته معلوموي چې دومره په کار دی د هغې تعین به هغه په خپله کوي. اوس راځو او مخکې درته وایم چې پیپلز پارټي چې کومه ده دا په نون لیګ باندې ډېر زیات پریشر اچوي او پریشر پرې د دې وجې نه اچوي چې د هغوی کومه مطالبات دی چې هغه پوره کړی شي. حتی عزت چې کومه قانون دی د هغې په حوالې سره دا ویلی کېږي چې د پیپلز پارټۍ کومه گورنر صاحب دی هغه به دا بل واپس کوي یعنې هغه به په دې بل چې کومه دا به هغه مخکې نه فارورډ کوي. د هغې ډېر زیات وجوهات دي یعنې دا چې کومه ده یو امکان چې کومه ده دا شته ده چې هغه به دا واپس کړي او چې پیپلز پارټي کومه ده هغې وایي چې عوام دوست به
بجټ د جوړ کړی شي. خو حیران کن خبره دا ده ناظرین کرام چې دغلته پیپلز پارټي هم په دې حکومت کې موجوده ده او هغې ته هم د ملک حالات پته ده. تر دې پورې زموږ د ملک حالات رسېدلي چې زموږ د ساورنټي زموږ د خودمختارۍ باندې سوالونه چوتېږي او خلک دا سوالونه کوي چې د پاکستان ساورنټي چېرته لاړه، خودمختاري چېرته لاړه. د پاکستان سره دومره طاقت نشته چې هغه لاړ شي او په ضلع کې یو ډي سي صاحب چې کوم دی هغه لیست ورکړي چې نن به د دې علاقه کې د غوښې ریټ د دې نه بره نه دی په کار، د شودو ریټ د دې نه بره نه دی په کار. په هغې زه تاسو ته یو ورځ ویډیو جوړم، د هغې ریزن دا دی چې د شودو څومره فیکټریانې دي دا زیاتر د دې تعلق د بار ملکونو سره دی. یعنې چې څومره شودو په پاکستان کې جوړیږي او بالخصوصا کمې ته چې موږ په عام الفاظو کې ملپیک وایو نو دا زیاتر د بار ملکونو کمپنۍ دي. نو یقینا دوی غواړي IMF چې دا بار ملک دا کمپنیانې کومه دي دا پاکستان کې چې دي چې دوی دلته بهتر کار وکړي. په دې زه تاسو ته یو ویډیو جوړم او تفصیلي خبره به په دې باندې در سره کومه. خو اوس راځو د پاکستان د ساورنټي په حوالې سره چې دومره اختیار زموږ سره نشته. بل ورځ به راته دا وایي چې دا کومه روزانه په حساب باندې چې د سبزیانو کومه قیمتونو دا لیست راځي چې دا لیست هم تاسو په مارکیټ باندې پرېږدئ او د هغې نه به دا هر سړی خپله مرضي شي چې د 200 روپو شی هغه که په 400 خرڅوي او که د 400 هغه په 600 خرڅوي. یعنې څوک تپوس والا به د هغوی نه نه او د دې هر څه باوجود چې کومه پیپلز پارټي د پاکستان مسلم لیگ نون نه دا ډیمانډ کوي د موجوده حکومت نه چې هغه د عوام بجټ دوست بجټ جوړ کړي. اوس راځو او بل درته دا وایم د ملکي حالات کې یو بله خبره دا هم ده او دا ډېره زیاته اهمه ده چې د 190 میلیون پاوند کیس په حواله سره چې کومه دا خبرې روانې دي او وایي چې د هغې خلاف به چې کومه د واده مواب ګواهان جوړېږي. نو که موږ وګورو پای کې خو زیاتر سټیک هولډرز نشته، خو پای کې یو پراګوګي ده چې اورپیام کې هغې ته موږ د هغې نوم دی پرشهزادي، خو په اورپیام کې هغې ته موږ پراګوګي صاحب وایو او د هغې سره سره چې کومه د عمران خان صاحب ډېر وفادار ملګری چې کومه و چې اوس په برطانیه کې موجود دی زلفي بخاري صاحب او ملک ریاض صاحب دی. یعنې دوی کې چې کومه ما په واده مواب ګواه جوړېدلی شو. خو د دې دواړو کسانو د طرف نه چې کوم سټیټمنټ راغلی دی دا ډېر زیات حیران کن او داسې ښکارېدی لکه د اسماني بجلي چې په چا راوغورځېږي. ملک ریاض چې دی دا د پاکستان سیاست هم ډېر نږدې نه پیژني، صحافیان هم پیژني، ادارې هم پیژني او یقینا په دغه ادارو د نفس چې کوم دی په دې باندې د دوی کنټرول دی اسټبلیشمنټ په حوالې سره او په دې کې د دوی ډېر ډیپ روټډ کسان دي، یعنې ډېر قریبي کسان د هغې شته او دا هر څه هغه پیژني. خو لاول د زلفي بخاري دا سټیټمنټ وایم، بیا د ملک ریاض صاحب ته ځو. زلفي بخاري صاحب په یو سټیټمنټ جاري کړی دی او هغوی ویل چې الحمدلله دا وخت زما خاندان چې کومه دی هغه بالکل محفوظ دی. هغوی ویل چې موږ باندې هېڅ قسمه دباو نشته دی او نه موږ ته څه خطره شته. تر کومې پورې چې د عمران خان صاحب خلاف القادر ټرست کیس کې ګواهۍ معامله ده هغه ویل چې دا ټوټل چې کومه دا دروغ کیس دی او هغې ویل که چېرته څوک غواړي چې عمران خان صاحب ته سزا کوشش کېږي، یعنې عمران خان صاحب ته د دې رواج نه سزا ورکولو کوشش روان دی. هغه ویل چې زه به کله هم د خان صاحب خلاف لانړ شم او نه به د هغې خلاف ګواه جوړ شم. هغه ویل دا د ځینې خلکو خواهش دی چې زه د عمران خان صاحب خلاف ګواه جوړ شم. خو هغه ویل چې د مولا کرم د وجې نه چې کله هم د حقیقت نشي کېدلی. هغه ویل چې عمران خان صاحب دا وخت د پاکستان یو رښتونی چې کومه د لیډر دی او هغه ویل چې کوم کسان د عمران خان صاحب خلاف تللی نو هغه ذلیله شوي دي، رسوا شوي دي او تر دې پورې چې د هغې نوم هم د دې دنیا نه ختم شوی دی، یعنې وجود هم ختم شوی دی. او دا موږ لیدلي جهانګیر ترین صاحب چې کومه دی هغه ډېر اهم شخصیت و په څه وخت کې، خو چې کله هغه د عمران خان صاحب خلاف لاړې هغه ختم شو. د هغې نه بعد موږ عالم خان صاحب ولیدو، د هغې نه پس چې کومه دی بیا موږ پرویز خټک صاحب ولیدو چې پرویز خټک صاحب چېرته لاړې. بیا اوس راځو او درته د ملک ریاض صاحب د په حوالې سره وایو چې ډېر ښه ریومرز دا هم په مارکیټ کې دي چې د ملک ریاض صاحب د خاندان چې کوم اساسي دي هغه هم منجمد کېدی شي، هغه هم چې کومه دی ختمېدلی شي. دې په حوالې سره هم ډېرې خبرې دي روانې دي د هغوی د اساسي چې کومه دا ضبط کړېدلی هم شي. خو ملک ریاض صاحب یو ټویټ کړی دی او دا ټویټ د دوی ډېر زیات اهم دی. هغوی دا ټویټ چې کومه په انګلیش کې هم کړی دی او په اردو کې هم کړی دی. زه ستاسو مخې ته د دوی دا ټویټ ږدم. هغې ویلي دي چې زما پوره ژوند چې کومه دی هغه د الله تعالی چې کومه دی همیشه زما په خپلو اصولو باندې د قایم ساتلو رهنمایي کړله. هغه ویلي چې زه کله هم په داسې سیاسي فریق نه یم جوړ شوی او نه به کله جوړ شم. هغه ویلي چې د یو سال
نه زیات ټیم تیر شو چې په ما باندې د سمجوتې کولو دپاره چې کوم دی دباو اچولی کېږي، خو هغه ویل چې زه به کله هم د دې اجازت ورنه کړم او هغه ویل چې زه به کله هم د یو سیاسي مقصد دپاره استعمال نه شم. او هغه ویل چې پاکستان کې چې کومه جدیدترین پروجیکټ ما متعارف کړلي د هغې د وجې نه زما په کاروبار چې کومه دی دا نشانه جوړیږي. هغه ویل چې د 1996 نه تر اوسه پورې د ملک په ترقۍ کې ما کردار ادا کړی دی، د هغې سزا چې کومه ده دا ماته اوس میلاویږي. هغه ویل چې په ماضي کې الله تعالی زما مدد کړی دی او دارنګې په ما باندې ډېر دباو خلکو اچولی دی، خو په پوره همت سره او د طاقت سره ما د دې مخامختیا کړله. او هغه ویل چې نن په ذاتي حیثیت باندې زه په پوره یقین سره دا ویلی شم که چېرته تاسو زما په لاش باندې د پاسه وګرځئ، زما په باډۍ باندې تاسو پاسه تیر شئ، نو د دې بیمارۍ په حالات کې او د پریشانۍ باوجود زه د الله تعالی په مدد سره د دې مصیبت مخامختیا کولی شم او زه به په خپله خبره ثابت قدم ولاړ یم او روزانه زما مالیاتي کاروبار چې کوم دی هغې نقصان برداشت کوم زه او پوره طرح زه چې یم دی د دیوال طرف سره نږدې کړی یم. خو هغه ویل چې دا ټوټل دباو چې کوم دی دا کومه هتکنډې چې دوی استعمالوي په دې کې به زه نه راځم او د الله تعالی به د دې مشکل وخت سره نه ما وباسي د عزت سره او زما به رهنمایي وکړي او زما به مدد وکړي او زه به سرخروش یم انشاءالله. خو دا د ملک ریاض صاحب دا کوم سټیټمنټ چې کوم دی چې دا کوم سټیټمنټ جاری کړی دی دا هم ډېر په دوه انګل کې موږ دې ته کتلی شو. یو که موږ دې ته وګورو کومه کسان چې دا غواړي چې پاکستان ته سرمایه کاري راشي، پاکستان ترقي وکړي، نو په دې کې په هغې باندې دا سوالات هم چې کوم دی د هغې مخې ته دا کېښودل پکار دي او هغې ته هم په دې باندې پوهېدل پکار دي چې یو ته په خپل ملک کې چې ستا کومه بزنسمینان دي، ستا کاروباریان دي، کوم خلک په پاکستان کې کاروبار کوي، ته هغې ته نقصان ورکې، ته هغه پریشرایز کې، ته هغې ته وایي چې یو پولیټیکل یو ایونډ خلاف تلاړ شه، ګواه معاف جوړ شه، وعده معاف ګواه جوړ شه، او بل طرف ته دا توقع هم کوي چې د بهر ملک نه به کسان راشي یا به پاکستان کې سرمایه کاري وکړي، هغه به خپل کاروبار چې کوم دی په مخکې بوځي، د پاکستان په پرمختګ کې به هغه کردار ادا کړي. نو هغه به د پاکستان په پرمختګ کې څنګه کردار ادا کړي چې هغه ته پته چې د پاکستان د ټول نه غټ بزنسمین چې کوم دی، بزنس ټایکون چې کوم دی، هغې سره دا هر څه کیدی شي هغه باندې دباو اچولی شي. نو یو عام کس چې پاکستان ته راشي بیا په پاکستان کې هغه خپل کاروبار دغه کوي، خپلې پیسې راوړي، نو هغه به په دې ملک کې څنګه چې کومه دی ژوند تیر کړي او دلته به خپله سرمایه کاري څنګه ولګوي. خو د ملک ریاض صاحب دا سټیټمنټ چې کومه دی ته په یو بل انګل باندې په یو بل زاویه باندې دا هم کتلی کېږي او هغه دا ده چې ملک ریاض صاحب چې کومه دی هغه د پاکستان د نبض، د پاکستان د ادارو د نبض چې کومه دی هغه پیژني او هغه د دې نه ښه قریبي چې کومه دی واقف دی. نو د هغې دا سټیټمنټ چې کومه دی هغې دا هم ویلی چې دا سټیټمنټ چې کومه دی د عمران خان صاحب په حق کې کم دی او د سیسټم په ناکامۍ کې او د سیسټم د نه چلېدو ګواهي چې کومه ده دا زیاته ورکوي. که موږ دې ته په بل نظر باندې وګورو نو ملک ریاض صاحب ته د دې هر څه پته وه، نو په کار دا وه که هغه ته چېرته دا علم وی چې دا حکومت یا دا سیسټم چې کومه دی دا 1% هم د ده یقین وی چې دا چلیږي، نو هغه به کله هم دا د خپل سلطنت چې کومه دی دا بزنس ټایکون دا د سلطنت چې کومه دی هغه کله هم د دې خلاف نه تللی، هغې به د دې حکومت خلاف خبره نه کولی، خو یقینا هغه ته دا علم دی چې دا حکومت چې کومه دی دا نه چلیږي. اوس راځو او تاسو دا وایو چې حسن ایوب صاحب چې کومه دی یو جرنلیست دی او هغې یو سټیټمنټ ورکړی دی او دا د عمران خان صاحب ډېر زیات ناقدیم دی، یعنې عمران خان صاحب دا نه خوښوي او د هغې دی ډېر زیات مخالف وو. خو هغې ویل که عمران خان صاحب د لچک ښکاره کړي او د دې د وجې نه د سیاست نه ختمېږي، هغې ویل که زه چېرته څومره مرضي زه کوشش وکړم عمران خان صاحب ته د غلط ووایم، نو د هغې سپورټر چې کومه دی په موږ باندې بالکل یقین نه کوي او هغې دا ویل چې ټوټل انکران رایوځه شي او د عمران خان صاحب غلط ثابت کولو کوشش وکړي، نو د هغې سپورټران چې کومه دی د خپل ځای نه خوځي او هغې کله هم په دغو باندې یقین نه کوي. هغې ویل چې عمران خان صاحب ته پکار ده چې اوس داسې لچک وښیي، د دې سیاست د دې د وجې نه ختمېږي. اوس راځو هغه مین خبرې ته، کومه مین خبرې تاسو ما په شروع کې ولوه چې یو اهم شخصیت چې کومه دی علي مین ګنډاپور صاحب اول د آرمي چیف صاحب سره ملاقات کړی، د هغې نه بعد هغې د محسن نقوي صاحب سره ملاقات کړی او محسن نقوي صاحب تاسو پیژنئ چې څومره اهم شخصیت دی او د دې څومره سټرانګ هولډ دی، یعنې په دې موجوده وخت کې دوی د شهباز شریف صاحب نه هم ډېر زیات مضبوط دي، ډېر زیات طاقتور دي، د هغې سټرانګ هولډ دی. یعنې بیا هغې د محسن نقوي صاحب سره ملاقات کړی، د محسن نقوي صاحب نه بعد هغې بیا ډیاله جیل ته رسېدل دي، اول ته هغې د عمران خان صاحب سره ملاقات کول کوي به، نو تاسو دا لیدلی شئ چې یو کړی د بلې سره څنګه میلاویږي، بله د بلې سره. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ، د الله خوامان.